یو خوا د اسلام مخالف قوتونه د اسلام د بدنامولو کوشش کوي، خو ولې بل خوا مسلمانان د خپل دین او اسلام سره مینه لري او ځای په ځای د دینی پروګرامونو تابع کوي. تېره ورځ په پېښور ښار عثمان کالونۍ کې د ملک سلطان لخوا د شالبندۍ په هکله د یو دستوري تابع شوې وه چې پکې پیري طریقت، رهبر شریعت پیر حزب الله جان مشر میلمه و. په دستوره کې علماء کرامو او ځایي ولس په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. په دې موقع د یو عالم دین وینا وه. قرآن مجید خو دغه میسیج ورکوي چې په دنیا کې د امن راشي، په دنیا کې د چین او سکون راشي، په دنیا کې د خپل منځ کې یو بل سره محبت راشي. او دغه نمونه چې کله قرآن باندې عمل شروع شو نو په ابتدا کې ښودلې شوې ده. نو قرآن چې راغی د لور ته خپل مقام ورکړه چې نه دا د عزت سبب دی، او همدارنګې معاشرې ته د بال بچ د تعلیم د تربیت یو داسې نمونه یې وښوده چې په ډېر لږ وخت کې د مدینې ریاست قایم شه او پوره دنیا ته دا خبره وښودله چې که د فرات په دریاب په غاړې باندې یو سپی هم د تندو نه مړ شي نو بیا به امیر وقت ذمه دار وي. دومره خوشحالي ده په دې ماله کې، او خصوصا زما په کور کې یو رڼا راله چې دوه جنکو په ترجمې سره قرآن شریفونه ختم کړل. الحمدلله نن زویمه چې مال دي مالي لسه کړي دي، مې خلکو دا مې ډېر کم کړي دي. تاسو ګورئ چې په خرچینې ډېر روان دي، په شادي حالونو کې موږ ټول ودونو لزو. نو زه ټولې دنیا ته، مسلمانانو ته، پاکستانیانو ته، پښتنو ته میسج ورکوم چې د دین طرف ته مخه وکړئ. بارانونه نشته دی، زموږ په وجه باندې الله تعالی دا ونې، دا غنې، دا بوټي دا هم وچ کړل. دا زموږ اعمال دي، زموږ د اعمالو په وجه نیول شوي دي. ختم کړی دی، الله دې ورته مبارک کړي. ملک سلطان صاحب دادا، ملک سلطان صاحب دادا، الله ټول بوزا بیت الله دا، الله ټول بوزا بیت الله دا، الله ټول بوزا بیت الله دا، دا بیت الله مودي فزړه ډېر ارمانونه بابا مبارک. د ملک سلطان وینا وه چې داسې پروګرامونه معاشرې له د امن، محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي. تبسم مومن، مومن ټي وي، ضلع مومن.